د رحمت المر و پر تیارو تجلا خبر کړه استاسو پام راړوم د جناب الشیخ ابوحذیفه وعالمنا وینا ته جهان پزړه کې کولا خبر کړه د یو بدرنګ جهان پزړه کې کولا خبر الحمد لله والصلاة على اهلها اما بعد ورور دا پوښتنه کړې ده چې په کفاره د قتل خطا کې تداخل شته او کنه شته، یعنی هغه کفارات چې په قتل خطا کې واقع شي دغه په مابین کې تداخل راځي او کنه راځي. مثلا یو سړی په موټر باندې 15 کسان مړه کړل په قتل خطا باندې، نو دغه دپاره یوه کفاره ده او که 15 کفارې دي. دا پوښتنه یو ورور کړې دی. د په جواب کې باید موږ ووایو چې دا کفاره د قتل خطا دا تداخل نه خوري، بلکې د 15 اشخاصو دپاره چې د ده نه خطاً مړه شوي دي دغې دپاره به مستقله کفاره ادا کوي. یوه کفاره د 15 اشخاصو دپاره کفایت نه کا. فقهاو په دې مسله باندې بحث کړی دی. هغه فرمایي چې په دې کې تداخل شته او که نه شته. مثال یې دا پیش کړی دی، یو سړی خپل گاډی د بل گاډي سره ووهي او په هغې کې چې څومره کسان په گاډي کې وي 4-5 کسان وي چې هر څومره وي ټول مړه شي، دغې دپاره به یوه کفاره پرې کوي او که به د اشخاصو په اندازه او دغې د عدد مطابق به کفاره پرې کوي. نو فقها فرمایي فی المذهب الحنفی، په مذهب حنفی کې تتعدد الکفارة متعدد کیږي، کفاره متعدده ده. په څه شي باندې؟ بتعدد الاشخاص، په تعدد د اشخاصو. یعنی څه معنا؟ څومره چې کسان په دې کې مړه شوي دي خطاً دغه په اندازه به کفاره ادا کیږي. و جمهور الفقهاء او جمهور فقها فرمایي الکفاره لا تتعدد، هغه جمهور فقهاوی چې کفاره نه متعدده کیږي بلکې د 15 اشخاص دپاره څومره کسان هم چې په دې ګاډي کې مړه دي دغې دپاره یوه کفاره چې دا هغه کفایت کا. و یکفي کفاره واحده، یوه کفاره ورته کفایت کا. دا د جمهور مذهب دی. اما مذهب د سیدنا امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه مذهب دا دی چې د دغې څومره چې اشخاص وي دغې په اندازه به دی کفاره ادا کوي. دغه حواله د دې مسئلې ده فتاوی العصر فی العبادات والمعاملات وحاجات الناس و استفساراتهم، او صفحه ده 244 او د سوال هغه شماره ده دغه 1209 دا د سوال هغه شماره ده او عدد یې دی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. استاسو د دیني پوښتنې جوابونه کوي مناظر اسلام الشیخ ابوحذیفه مفتی محمدحسن حسان دیوبندي حفظه الله. بدرنګ جهان پزړه کې کولا خبر کړه د رحمت المر و پر تیارو تجلا خبر کړه.